نن سبا ډېر شورش اخسته دي مسلې او بعض ناپوه خلکو په کتابونه هم لیکلي دي بے فیدې چغه په دې نوم باندې بشاوري سه کتاب لیکلی نزان په مسله باندې پویوي د یا رسول الله او د یا محمد او یا د الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دلتا څلور الفاظ دي یو لفظ دے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دا جائز دے بالاتفاق او چسو کورتا ناروا وائی دلیل خپری دا چیو ضعیف قولم پی پیش کولی نش که دلائلو کتابونا نل رئی دا لفظ معنی تا گو رئی معنی دادا اے دا خدای تعالی رسول پتا دی صلاة و سلام وی او کدا اعتراض پہ سوکئی چیرا دخو نبی علیہ السلام حاضر گن دلتا جسدن دا قول ستان دے اے معترض قول دا قائل دے چی چاوے لے دے قائل نا تپوسو کا چی رسول اللہ مبارک جسدن حاضر گنے بوئینا زورتا ذہنی حضور ورکوما ذہنی بل تصور سر لگیم نبی علیہ السلام تا حضور علمی ورکا تصور کی راولا اے دخل تعالی رسول پتا دی صلاة و سلام وی دی کس خلل آیا رسول اللہ تصور و پذیرن کی راوستل شرک دیو ناروا دی عیاذا باللہ بیا بسوئی نا دا الفاظ پا حدیثو کی نشتا دا الفاظ پا حدیثو کی نشتا اول دا جواب منعی چدا چاوی دا حدیثو کی نشت دا بخاری شریف حدیث دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا تشہد متعلق سشے دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی سلام دی پتابانی یا نبی دا پا حدیثو کی را لکر او بیا تسلیمی کو منم ولو بالفرض چا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دغ الفاظ ہو بہو ندر آگلی چی معیت دا صلاة پی ورسرہ نو جواب دا کم چی الفاظ دا دعواتو او الفاظ دا صلاة او دا سلام اغا منحصر تر نسن دی پدیخ علماء متفق دی چه الفاظ دا حمد و دا ثنا الفاظ دا دعا الفاظ دا صلاة دا مختص در نس نوی دا سینه چه پنس کے وارد وی پا آغا الفاظ و ثنا و دعا و صلاة برواوی و چه پنس کے نئی وارد نو بیا بنارواوی دا سی شی چرتا دا ستاسو طول مولیان چه خطبی لولی ہر مولا خود ساختن نوی نوی خطبہ جوڑا کری که ندا جوڑا کری دا بیا طول بدتیان نحمدو و نصلی علی رسول الکریم بل مولا را پورتشی اگدا پڑ پڑی رانی ولی پا عجیب عجیب الفاظ و غریبو سرساناوی پا دا الفاظو چی دا خطبات نن مقررین پیش کئی ہو بہو چرتا پا حدیثو کرا غلید و جواب بدائی چی الفاظ دا سنا دا تاسو چی دعاگانی کوئی دا ضرور دا ولی فرض دا چی خاما خواب وارد پی الحدیث وی اس دی وارد نئی دا زان نم پتا الفاظو کی دعا جوڑا ولیش دا پا حرمینو کی چی دی زمانی خلقو تا دعا کیگی او دا ملکونو نمون آخستلے کیگی آیا دا وارد فی الحدیث دی کہ پا داخل دا صلات کی پویترو کی لگئی پا حرمینو کی دا یو ملکونو وغیرہ آخستل کیگی و دعا ورد کیگی دا چرتا وارد فی الحدیث ولا صدا چی اصل دارے چی الفاظ دا ثنا و دا صلات و دا دعا دا مختص تر نسا ندی کا نس کے واردی فبیہاں کا وارد نہیں تکولی سے چار الفاظ جوڑ کے نحمده ونصلي على رسول الكريم دا نصلي على رسول الكريم دا کم زینه ثابت ہے چار واخلولی نزان نه د الفاظ جوړ کړي ته بدعتي نه او چې بل عاشق ویل چې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله به بدعتي شه معنی هم صحیح ده
صلات و سلام دی پتا ہے دا اللہ رسولا معنی کیس خلل نشتا کوئی معنی لري دا پکې لګو جنریټر خو نه لګي نشتا تیل شتا ورکې دا خو کار کوي لږ ټایم پورې دا ما ټایم نه دی نو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله باندې یو اعتراض دا وی د حاضر وګڼو تاسو کا د قائل نه چې حضور جسدی ذاتی ورکه که حضور علمی تصوری ورکه کا قائل وای چې زه حضور جسدی نه ورکوم تصوری علمی حضور ورکوم نو سخلل دویم اعتراض پیدا کی الفاظ وارد فی الحدیث ندی نو جواب میں وکړه د بخاری په حدیث چې السلام علیک ایها النبی پتا دې سلام یا رسول الله دغه معنا ده کنه کوم انم چې زدا الفاظ وارد ندي نو الفاظ د صلات او د دعا او د ثنا مختص بالنص ندي نص کې